نن مسلمان کوشش دا دی چې زه دنیا د ځانه څه د ځان دپاره جنت جوړ کړم. زما زنانه دی په دنیا کې زما پر مزاج برابرې، زما کور دی زما پر مزاج برابرې، زما سوارلی دی زما پر مزاج برابرې، او دغه رقم زما زندگی دی زما پر مزاج برابرې، چې کم شان دله په جنت کې تیار کړي الله تعالی دی دی په دنیا کې ځان غواړي. حالانکه د دې جنت وعده خو الله تعالی د مرګ بعد کړې ده، او دا دنیا خو ستا دپاره جیلخانه ده. په جیلخانه کې سړی د شکور تمه نه لري، په جیلخانه کې سړی د ښې زنانې تمه نه لري، او په جیلخانه کې سړی د راحت او د اسانۍ تمه نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی وایي اعمل للدنیا بقدر بقائک فی، دنیا کې دومره محنت وکړه چې دنیا کې د څو ورځې زندگی ده، او اعمل للآخرة بقدر بقائک فیها، د آخرت لپاره دومره زندگی تیره کړه چې آخرت څومره زندگی درته ګوري. زما استاد د دنیا زندگی 40-50 کاله، او د دې څه وروسته د قبر زندگی ما او تا ته ګوري. دې قبر کې زه کله وایم د آدم علیه السلام د وخت 7000 کاله کېږي خلک په انتظار کې پراته دي چې کله به د قم لفظ راته کېږي او قیامت له به کله راولاړېږي. د دې څه وروسته ما او تا ته منزل د آخرت ګوري، او د آخرت یوه ورځ 500 کاله، حدیثو کې 80,000 کاله راغلی. نو دنیا کې چې څومره زندگی درته ګوري، نو د هغې نه محنت د دنیا دپاره کوه. د دې څه وروسته چې په هغه منازلو کې څومره زندگی تیرول در څه غواړي، د هغې دپاره دومره آخرت زندگی تیروه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوذر ډېر بزرګ صحابي دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ځان ته ډېر نږدې کاوه. یو ورځ ورته یا ابوذره مخکیني سفر روان سفرونه ډېر اوږده دي، توشه در سره واخه بې توشي چې روان نه سې. ورته یا ابوذره د شا بوج او بار لږ سپک در سره اخه، مخکینۍ دره ډېره دشوار ګزاره ده، په اسانه پر دې دره باندې تېرېدلی نه سې. ورته یا ابوذره عمل لږ صفا او خالص در سره واخه، مخکیني چې کم باریک بینه خلک، کم تلاشي کوونکي خلک دی هغه ملایکې دي، هغه ډېرې باریک بینه دي، د هغې څه کوټ او دغلفن مال نشي تېرېدلی. نو ورته سفر ډېر اوږد دی، بې توشې مه روانېږه، او سفر دره ډیره سخترینه او دشوار گزاره دره ده. هر سړی خپل بوج پر خپل ملا باندې وړي، ورته بوج لږ سپک بیا مشکلات راځي. او ورته عمل لږ صفا در سره واخه، مخکیني کې چې کوم چینونه تا راګرځي هغه ډېر باریک بینه دي، د هغې څه ګډوډه عمل نسي تېرولی. ام دردا یو زنانه ده، د هغې خاوند ابودردا دی. ما خپل خاوند ابودردا ته ویلې ابودردا ته ولې مزدوري نه کوي لکه عام خلک چې کوي؟ ته ولې تجارت نه کوي لکه عام خلک چې کوي؟ ته ولې خواري نه کاږې لکه عام خلک چې کوي؟ وایي هغې به ما ته ویل ما د پیغمبره څه اورېدلي دي چې د دې انسانیت پر روان سفر کې یو سخترینه دره ده چې د آخرت دره ده، چې د کم چا بار دروند دي او چې د کم چا وزن زیات، د بار وزن یې زیاتي، نو هغې پر دې دره باندې په اسانه نسي تېرېدلی. نو ځکه زه د خپل ځان بار نه درنوم. نو ځکه زموږ او ستاسو مخ ته آخرت دی، او د آخرت ترتیب دی، او د آخرت په ترتیباتو کې انسان ته مشکلات د دنیا محبت او د دنیا تعلق. الله تعالی دې دا مذاکره قبول